غزل لیکوال پیر محمد کاروان او وړاندې کوونکی ډاکټر عارف زدران. د ژوند اننګي وچ دی په مچکو اعلام دکا، د ژوند اننګي وچ دی په مچکو اعلام دکا، دردونه یې راویښ کوي په ورو ورو یې ویده کا. ستا اوښکې پاکوم خو ټولې ګوتې مې کنګل دي، ستا اوښکې پاکوم خو ټولې ګوتې مې کنګل دي، لاسونه مې په ګرمو اسویلۍ راتاوده کا. د زړه په تار تړلي سرودونه رانه ورک دي، د زړه په تار تړلي سرودونه رانه ورک دي، د سترګو په ډیوو یې په تیاره کې رامنده کړه. سارګر دی او ستا سار دی ټومبلې په دیوال کې، سارګر دی او ستا سار دی ټومبلې په دیوال کې، غوږونه او لیمه د دې شیطان کاړه ړانده کا. د چم د جنکو پر چمبو خاورې ناستې ربا، د چم د جنکو پر چمبو خاورې ناستې ربا، دې چم ته یوه مسته چمبه ماره را واده کا. چې ورکاندو یو بل ته یو ګل په ننواتې، چې ورکاندو یو بل ته یو ګل په ننواتې، له تا به زه جارېږم ته له ما نه جارېده کا. له غېږې نه د ډېره لیرې نه یمه کاروانه، له غېږې نه د ډېره لرې نه یمه کاروانه، یو دوه ګامه راواخه لږ لاسونه را اوږده کا، یو دوه ګامه راواخه لږ لاسونه را اوږده کا.